کله چې یو مور او پلار یو بچی رالویوي ډېرې زیاتې سختۍ برداشت کوي، په خپله باندې ولګي تندې برداشت کوي، د خلکو خبرې برداشت کوي، د خلکو نه قرضونه کوي، د خلکو نه خیراتونه غواړي، خو خپل زوی له سهولت ورکوي او په سختو حالاتو کې خپل زوی رالویوي. بیا په قلاره قلاره هغې ته خوشحالېږي، سکول طرف ته یې بوځي چې د ده نه به یو غټ سړی جوړ شي، د سکول لپاره هغه ته د کپړو دپاره، د پیزار دپاره، د سکول له فیسونو دپاره سختې برداشت کوي، قرضونه کوي. بعد کې زوی د سکول نه فارغه شي، بیا کالج طرف ته ځي، د زوی په زړه کې هغه جذبه وي چې زه به مور او پلار دپاره، د معاشرې دپاره، د خپل ځان دپاره، د قام ولس دپاره به ډېر ډېر څه کومه. خو هغه د حالاتو نه خبر نه حتی تر دې پورې چې د کالج یونیورسټۍ نه هم فارغه شي، ډګري د لاسته راشي، د ځوان سترګې او غوږونه کار شروع کړي چې یاره قصه خو داسې نه ده، ما ته خو نه نوکري میلاو شوله، ما خو ډېرې زیاتې سختې ولیدلې، نن خو حتی تر دې پورې زه نشم کولی چې مور او پلار له یو پیزار واخلم، یو جوړه کپړې واخلم، د کور کرایي پوره کړم او یا کور ته سبزي راوړم. نو ځوان ډېر زیات مایوسه شي، ډېر زیات خفه شي دغه ځوانه. وجه څه د آخر ولې کېږي؟ او په خاصه توګه زه به پښتانه یاد کړم چې ولې کېږي داسې. څه ناڅه غلطي به موږ پښتانه کوو. بیا چې کله منګه راشو چې یاره بهی چاته زمونږ سترګې دي، هغه څوک دی؟ هغه زمونږ همدغه اډمنسټریشن دی، همدغه اعلی افسران دي، زمونږ ایم این ای دی، ایم پی ای دی، زمونږ ملک دی. موږ وایي چې یاره دی به ماله څه وکړي، چېرته نوکري به راله وکړي. بیا هغه سړی راشي یاره په یو وړوکي پوسټ باندې، یا په هسپتال کې چېرته جارو وهلې، یا چېرته په ټي ایم ای کې، یا چېرته په بل دفتر کې، په بل دفتر کې، بیا ول دومره تنخواه میلاویږي، هغه هم په 1,000 کې نه بلکې په 15,000 کې یو کسه دومره ورته میلاویږي چې صرف دی په هغې باندې خپل رزق پوره کړي، هغه هم کله کله پوره کېږي او کله نه پوره کېږي. بیا ځوان راشي د دغه سختو باوجوده چې د سبق ویلی او ډګري وسره، بیا یو هوټل ته دې ځي او په هوټل کې دی د هغه سره د ډګرۍ سره د 12م 14م 16مه دی د سوات د سیند په غاړه باندې یو هوټل کې نوکري کوي. نوکري د 100 روپو ده، د 100,000 روپو، چې شپه هم هغه ځوان هلته کوي، بلکې زموږ د ټولو ځوانانو تقریبا دغه حالات دی. ګوره پښتونه موږ په کم طرف روان یو، تاسو سوچ کوئ دا کم سیند چې راغللو په دې ډېرو خلکو تفسیرې وکړلې چې یاره ټولو خلکو ډېرو خلکو وجړله، بدو شوه، زه هم بدو شوه، خو ما په دې پوسټ نه دی کړی چې څه وشوه او څه ونه شوه. ما صرف کتله چې دا روان څه دي. تاسو که وګورئ دې وخت کې دا سیند څه کال نه دی راغلی، دا د ډېر وخت نه را روان دی. زه چې وړوکی رالوی شوی یم نو زه خبرېږم هر کاله د هغه سوات نه مړي را په مخه کې همدغه پښتانه، همدغه بره که تاسو خیال کړی وي د کوستان طرف دا خلک را په مخه کې، او دلته به په بټخیله کې موږ نیولي دي، موږ به دې سیمونو ته تلو او موږ به دا مړي لیدله. جبڼ ورته وایي درګۍ ته، دې ته به تلله. آیا دا پښتانه نه وو؟ دا څه کال ولې د خیبر پښتونخوا دا سوات دا صوبه یې وجړقوله، اډر ورته شوی و د پنجاب نه. پښتونه دا ستا وینه ده چې دا بېځایه ځي، د پنجاب د ځوان وینه نشي ښویېدی. خلکو پسې زنده‌باد مرداباد چغې مه وهه، خپل ځان راویښ کړه، سوچ وکړه، فکر وکړه چې دا ولې کېږي. هغه غریبانانو چې هلته کومه مزدوري کوله، دا د نن 20 کاله مخکې دوی مزدوري کوله، د سیل مې کرش کړله. ولې؟ پنجابی یې وړی و، پښتانه خو یې مخکې وړله، مخکې ولې نه غورځولې دا هوټلې، مخکې دا خلک ولې نه بېروزګاره کوله. نو ته په دې خبره پوهېږې؟ زه هم ویم چې بد شوي دي، خو پروس کالم بد شوي وو، بل کالم بد شوي وو، هر کال بد کېږي تا کله چې دا پښتانه راوړي، خو د هغه بدو پوښتنه نه کېږي، د پنجاب د بچي د بدو پوښتنه کېږي. په خپلو خپو ودرېږه، سوچ وکړه، فکر وکړه چې تا ته څه کول پکار دي، کومې سختې تا ونه لیدلې، د کومو حالاتو نه ته تېر شوی. ته اوس هم په دې خبرو نه پوهېږې، د یوې پارټۍ پسې او د بلې پارټۍ پسې او د پاټو پسې ګرځې. مرداباد او زنده‌باد چغې مه وهه، زه زنده‌باد، زما پلار زنده‌باد، زما کلی زنده‌باد، زما ولس زنده‌باد، زما ورور زنده‌باد، زما استاد زنده‌باد، او د ټولو نه وړاندې زه زنده‌باد. خلکو پسې منډې مه وهئ، هېڅ چاته هم څه نه میلاویږي. که ځان له دې څه وکړه خانه بېګا به یې وخورې، او که څه دې ونه کړله که نه، ټوله ورځ زنده‌باد او مرداباد چغې وهه. سوچ وکئ تاسو څومره خلک په دې زنده‌باد او مرداباد کې بې ځایه لاړله،
څومره خلکو ځوانۍ تباه کړلې، څومره خلک بې روزګاره په دې کې ګرځي. خپل ځان له کار روزګار شروع کړه. غلطي په کوم ځای کې کې مه کوه، مه ګرځه د دې نوکریانو پسې، مه کوه د نورو خلکو سره کارونه. خپلې پوکڼۍ واخلو په دې بازار کې ګرځوه، دې کې به ته خودداره یې، ستا په سترګو کې به یو چمک ښکاري د خوددارۍ، د چا سره به مرسته کولی شي. خپله د فروټو ګاډۍ ودروه، خپله د سوپو ګاډۍ وګرځوه، خپله کاوه خرڅه کړه. ته به خودداره یې، په قلاره به دې ذهن ته ډېر څه راځي او ته به په مخکې وړاندې ځې په ژوند کې. نن به یو شان یې، سبا به بل شان دی، سبا به بل شان دی. د خلکو په خبرو کې مه راځه چې خلک به څه وایي. د سبق ویلی د جانې دویار په تندر وله دغه سبق ډېر څه ته کولی شي. ډېرو خلکو سبقونه ویلي دي. نن به هغه خلک زه تاسو ته وښیم چې چا سبق نه دی ویلی، د کم ځای نه په کم ځای باندې ګرځي. دا کم خلک چې اربپتیان دي، دا کم خلک چې کروڑپتیان دي، دا کم خلک چې میلیونیر دي. ولې د هر سړي ډګري حاصله کړې ده، ډګري حاصله کړه، خو د دې دپاره نه چې زه به په دې باندې لکونه او کروړونه روپۍ ګټم. او چې ته یې ګټې نو بیا به څه کوې؟ په یو محکمه کې به یې خپلې او پردی به ګورې نه، خو دا خېټه به پرې راڼه کې، او هلته به د سره بیا هغه عمل کوي په هغه جهان که نه چې ته یې سوچ نه شې کولی. دا جهان او هغه جهان ځان نه مه خرابوه. نن سوچ وکړه چې ما ته څه کول پکار دي، دا څه روان دي، دا کومې خبرې چې ما وکړې په دې خبرو ته هم پوهېږې. ما صرف راویښ کړی ځوانه، باقي ستا خوښه ده.